صرف د یو فیچر په وجه باندې پیډ پروموشن اینڈ برانډز چې ورته وایي ناز ډیلی به تاسو پیژنې د دنیا یو غټ یوټیوبر او 14 میلیون سبسکرایبرز دا ډاون شو اوس د ویوز نه راځي صرف ډاون نشو بلکې خلکو ته نفرت هم شروع کړ دا اوس د خلکو ډیر زیات بد راځي نه دی خوښ ولې ځکه چې دته په یو ویډیو کې دا فیچر یې آن کړی نه و نو چې چرته داسې کار تاسو سره ونه شي هڅه نه چې ډیر زیات مشهور شي او بیا ډاون شي همدغه شان د الټرډ کانټینټ چې کوم دی د دې په وجه باندې نن سبا ډیر زیات چینل ډیلیټ کیږي نو نن په دې ویډیو کې موږ د ټایټل نه واله تر د الاو امبیډینګ پورې دا یو زده کوو زموږ زیات تر خلک چې کوم دي نو هغوی ته د دې په باره کې پته هم نشته هغوی بس ټایټل ورکړي ډسکرپشن ورکړي او پبلیک یې کړي او خبره ختمه نه په دغه ځای کې خبره نه ختمېږي دغه فیچرز کې یوټیوب چېرته موږ ته راکړي نو دې فایدې د موږ ته پکار چې دې نه فایده واخلو خو د هر یو باره کې خبرې کوو د ټول نه مخکې د پیډ پروموشنز اینډ برانډ په باره کې ګور د دې مطلب دا دی که نه که چېرته ستاسو په ویډیو کې پیډ پروموشن وي د برانډ په باره کې تاسو خبره کوئ یعنې سپانسرشپ چې ورته وایي فار ایگزامپل ته یو ویډیو جوړه کړې د هغې په ویډیو کې د چا د اپ په باره کې خبره کوي چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ ښه اپ دی تاسو به ویډیوز کتلي خلک داسې وایي یا د یو کس باره کې خبره کوي د یو ځای چې سم دي هغې باره کې د خبره کې ستا په ویډیو کې دا وي تا پیسې اخیستې دي نو بیا به ته پرې باندې کلیک کړې تا ته به راشي آن آف یعنې مطلب یس نو به درته راشي چې شته ورکړي که نشته که ورکړي یس به کوي که ورکړي نه نو به کوي ښه دا خو په دې زمانه ختم شو اوس دا ناز ډیلي په دې باندې ډاون ولې شو د دې ویډیو چې کوم نه کنه ټول د دې په باره کې تاسو ګورئ عجیب او غریب قسم ویډیوز جوړئ دا په یونیورسيټي کې سټوډنټ و او د ذهن ته د آیډیا رااله چې چینل به جوړ کړو نو چینل یې جوړ کړو چینل ډیر زیات کامیاب هم شو د خپل یو آنلاین یونیورسيټي هم جوړ کړه مختلف قسم کورسز دی ورکې هم په تمام دنیا کې مطلب دا ډیر زیات مشهور شو خو نن سبا دا ډاون دی د دې ویډیو څخه تاسو وګورئ کنه دا ویډیو جوړ کړی و آی سټډي اسلام فار 1 منث د یوې میاشتې پورې ما اسلام سټډي کو او زما سر نه ټول ویښته لاړل دا دغه شانې ویډیوز جوړئ دا ویډیو تاسو وګورئ دا مذهب مې سټډي کو او دا مې سټډي کو دا مې وکړل هغه مې وکړل نو خلک د دې ویډیوز ګوري په دې باندې ټرست کوي خو د یو ټیم کې چې کوم دی کنه یو کس چې کرپټو کرنسي باندې کار کوي که داسې څه کار کوي که د دې چینل تاسو راشئ تاسو به وګورئ د هغه په باره کې ویډیو جوړه کړله او زه د دنیا یو همبل انسان سره ملاو شوم یا مطلب ښه انسان سره ملاو شوم مالدار انسان سره ملاو شوم نو خلکو هغه ویډیو وکتله خو په هغه ویډیو کې د چې کوم دی کنه اصل کې پیسې اخیستې وي چې پیسې ورکې اخیستې وي نو د دا فیچر نو آن کړی دا پیډ پروموشن اینډ برانډز والا نو بیا بعد کې داسې کار وشو چې خلکو ته پته ولګېدل چې د اصل کې پیسې اخیستې وي د هغه ویډیو کس ته ورغلی و د کس نه یې انټرویو اخیستی و د هغه صفت یې کړی و چې هر څه یې کړي و ښه یې کړي و خو د هغه پیسې اخیستې و بیا ده ته په کار و چې خپل آډینس ته یې دروغ نه وی ویلی د دروغ مطلب دا دی چې دغه فیچر یې آن کړی وی چې هغوی ته بیا پته لګېدلی و چې د پیسې اخیستې ګوره اوس د دې آن کولو د نه آن کولو په ویورز باندې مطلب کتونکي چې کوم هغه باندې سا سره غورځېږي فار ایگزامپل یوسف جان تاسو پیژنئ یو برانډ دی او د هغه ویډیوز ویدم دی په باره کې چې مطلب کله په یو فیکټري باندې ورشي په یو ځای باندې ورشي بل ځای باندې د هغه ښه او بد موږ ته وایي نو په هغه باندې چې کوم دی که نه خلک ټرسټ کوي اوس فار ایگزامپل زموږ انسټیټیوټ دی په پېښور کې هلته یوسف جان راشي او د هغه په چینل باندې دا ویډیو تاسو ګورئ چې موږ د دوی انسټیټیوټ ته لاړو صحیح نه هغه په خپله ویډیو کې ښیي که نه چې وګوره دا کس دی د چینل یو میاشت مخکې جوړ کړی دی او مونټایز شوی دا د دوی سټوډنټ دی $1000 ګټي $1500 ګټي داسې نو چې ته کله هغه وګورې نو ته به ډېر زیات انسپایر شې او ته به هم غواړې چې ته زموږ انسټیټیوټ ته راشې موږ سره داخله وکړي خو که چېرته بعد کې بیا تا ته دا پته ولګېږي چې ما یوسف جان ته 1,00,000 روپۍ ورکړي یا مطلب 15 لکه مې ورکړي هغه هسې نه و راغلی په پیسو باندې راغلی وه نو بیا دلته به ستا چې کوم دی که نه ټول مایند سیټ دا به کمپلیټلی چینج شو ته بیا هغه سوچ نه کیسه چې تا مخکې کوو نو همدغه شانې یوټیوب هم تا ته دا وایي که نه چې په ایماندارۍ سره وایه که چېرته د ایپ په باره کې خبره کې د هر څه په باره کې نو پیډ پروموشن دا آن کړه د ورکې نو آن کړه او بیا سیلیکان ګرل یو جینۍ ده د رشیا ده په امریکا کې اوسېږي د هغې چینل دی او ډېر زیات سبسکرایبرز یې دي نو هغې دې ته انټرویو ورکوله او په هغه انټرویو کې دا خبره وکړل چې زه د دې خبرو پروا نه کوم نو په دې وجه باندې بیا د دې نه خلکو نفرت پیدا کړو صرف دا نه داسې نور هم ډېرې خبرې وي چې د دې نه خلکو د دې کس نه خلکو نفرت پیدا کړو چینل یې ډاون شو نو فیچر اهم دی دا به تاسو حال یوز کوئ چې کله ستاسو په ویډیو کې پیډ پروموشن وي بیا د الټر کانټینټ په طرف باندې راشو نو خلک چې کوم دي د دې په باره کې ډېر زیات کنفیوز وي هغوی وایي که چېرته ته په خپله ویډیو کې AI یوز کوې که تمنیل جوړ کړی یا سم نو بیا به ته الټر کانټینټ باندې کلیک کړې او دا به یس کړې دا ډېره غلطه خبره ده دا د دې لپاره نه دی که چېرته ستا تمنیل AI وي که سکرپټ وي او که هر څه وي
تا ته هیڅ ضرورت نشته چې ته په الټر کنټینټ باندې کلیک وکړي. د دې مطلب اوسره د الټر اصل کې مطلب دی کنه الټریشن. د الټریشن مطلب دی مطلب یو څه چینج کول. د چینج کولو مطلب دا دی فار ایگزامپل ډونالد ټرمپ چې کوم دی ته اوس یو ویډیو په AI باندې جوړه کړې چې ډونالد ټرمپ پېښور ښار ته راغلی او دلته ګرځي. نو اصل کې خو هغه راغلی نه دی که نه، هغه یو مشهور کس دی، یو سلیبریټي ده. نو تا ته بیا پکار دی چې ته څه دغه شان ویډیوز اپلوډ کولی شي، الاؤډ دي په یوټیوب باندې. خو ته به په دې آپشن باندې کلیک کړې، الټر کنټینټ باندې به یس کلیک کړې ځکه تا هغه چینج کړی دی. ته یو ویډیو جوړه کړې نریندر مودي دی او هغه ډانس کوي په یو ځای کې، نو هغه خو ډانسر نه دی، هغه ډانس نه کوي. نو ته داسې کار نو ته به بیا مطلب د الټر چې کوم دی که نه، ته به په هغه ټایم کې بیا په دې باندې کلیک کړې. ستا 1 घंटे ویډیو که 10 منټه ویډیو په هغه کې داسې کلیپ دی چې یو سلیبریټي ده، یو مشهور کس دی، که پاکستان دی، که افغانستان دی، که امریکا دی، که هر ځای دی، هغه ورکې یو داسې خبره کړې ده، یو داسې کار یې ورکې کړی چې هغه په حقیقت کې نه دی کړی، ته په الټر کنټینټ باندې کلیک کړې. صرف دا نه، فار ایگزامپل ته چاینا یو ښار وښیې، د امریکا یو ښار وښیې په AI ویډیو کې چې هلته د ایټم بم یو دماکه وشي. نو دا چې کوم دی که نه تا یو هسې یو ویډیو جوړ کړی، په حقیقت کې هلته داسې کار نه دی شوی. نو ته به بیا څه چل کې، ته به هلته الټر کنټینټ لګې. اوس فار ایگزامپل ناګاساکي چې کوم ده د جاپان یو ښار دی هیروشیما، ته په AI باندې یو ویډیو جوړه کړې چې هلته امریکا ایټم بم خلاص کړی. نو دا په حقیقت کې شوی دی. نو تا ته بیا ضرورت نشته چې دلته په الټر کنټینټ یس باندې کلیک کړې. لکه زه تاسو ته اوس یو اگزامپل درکوم، بیا به ته هلته لیکي ریپرزنټیشنل. که چېرته یې ولیکي مطلب په ویډیو کې په یو ګوټ کې په ایډیټینګ کې هغه ځای بیا راځي، نو ښه خبره ده. او که ونه لیکي نو څه خبره نشته. ګوره زه بل تاسو ته یو اگزامپل درکړم، د ध्रुव راډیو چینل ته رالم، په دې ویډیو باندې ما کلیک کړو. نمسکار دوست. ګوره ښه چې کله ویډیو پلی شو نو دلته راغی انکلوډینګ پیډ پروموشن. نو کله چې تاسو په پیډ پروموشن آن باندې تاسو کلیک کوئ، سوري یس باندې، نو چې کله ستاسو ویډیو خلک کلیک کړي نو بیا هم دلته په ګوټ کې ورته راشي انکلوډینګ پیډ پروموشن، یعنې مطلب په دې ویډیو کې پیډ پروموشن دی. نو خلکو ته کلیرلی پته ولګېږي ستاسو ویډیو لیبل شوه. دی خو تاسو ته پته ولګېدله. اوس ګوره ښه ګوره دلته چې کوم دی که نه دا کلیپ په AI باندې جوړ شوی، که په دې ویډیو کې نور هم داسې کلیپس دي په AI باندې جوړ شوي دي. نو دلته په دې ګوټ کې که تاسو خیال وکړئ که نه ورته لیکلي چې ریپرزنټیشنل. نو د ریپرزنټیشنل مطلب دا دی چې دا په AI باندې جوړ شوی دی دغه کلیپ. صرف د سټوري ټیلینګ چې کوم دی دغه کیسه واقعه چې دا تاسو ته مطلب په یو صحیح طریقې سره ضرور رسیږي. نو که دا تاسو ونه لیکئ د دې څه نقصان نشته دی، خو که ویې لیکئ که نه نو فایده یې دغه ده چې بیا خلکو ته پته لګي چې یاره د دې هر څه کلیر دي او تاسو خپل آډینس سره نور هم لویل یاستئ. دا یو ښه اثر غورځوي او ښه کنیکشن بیا ستاسو آډینس سره جوړېږي. نو امید کوم چې په دې باندې به تاسو کلیر شوي یاستئ. دلته زما ذهن ته یو ډېره اهم خبره راغله. زموږ د یوټیوب اډومیشن کوم سټوډنټس چې دي هغوی په کمنټ کې موږ ته وایي، موږ ته میسج هم کوي چې د یوټیوب اډومیشن کوم کورس دی په هغه کې نیو کلاسز نه راځي. نو آلریډي څه تقریبا 24 کلاسز ورکې راغلي او موږ درته ویل چې 6 ویډیوز یو بل کورس ورکې راغلی. دا صرف 6 ویډیوز نه دي، 6 کلاسز دي، یو کمپلیټ کورس دی. دا هر یو ویډیو به کم از کم 2 غنټې وي، مې بي چې د دې نه هم زیات وي. نو په دې باندې خواري کېږي، محنت کېږي. زه خپل پوره کوشش کوم چې څنګه کمپلیټ شي زه یې درته اپلوډ کوم. او صرف دا نه، انشاءالله د دې نه بعد ورکې بیا نور ویډیوز هم راځي. نو کایندلی لږ شانتې وایډ وکړئ، صحیح ده. ښه دلته چې کوم دی که نه ټایټل کوم دی، نو ټایټل تاسو ته پته ده چې ټایټل به ورکړئ. خو کله چې خبره د ډسکرپشن راشي نو زموږ او ستاسو زیاتره خلک دوی ډسکرپشن ناسې ځان خلاصوي، بس یو څو یا ورکې څه ولیکي یا ورکې څه هم نه لیکي، همداسې پرېږدي. که چېرته ستاسو ډسکرپشن صحیح وي که نه، نو د SEO چې کوم دی سرچ انجن اپټیمایزیشن څنګه چې په کورس کې موږ تاسو ته ښودلي وو، د هغې ټول انحصار په ټایټل او په ډسکرپشن باندې دی. په ټیګز باندې به ټوټل 2% هم نه وي. دغه ډسکرپشن به تاسو داسې کار کوو چې 10 منټه ورکوه، 20 منټه چې په څومره ټایم کې لیکلی شي، خو لږ اوږد ډسکرپشن لیکه، بیا به د سرچ رزلټ نه ستاسو په ویډیو باندې ښه ویوز راځي. په دویم نمبر باندې بیا دی ویزیبیلیټي. نو کله چې تاسو ویډیو اپلوډ کوئ که نه، نو دا غلطي ونه کړئ چې ډایرکټ پبلیک تاسو ووهئ، په پبلیک باندې کلیک کوئ او ستاسو ویډیو ډایرکټ پبلیک شي. نه، کیدای شي ستاسو په ویډیو کې څه مسله وي. فرض که ویډیو د اپلوډ کړله انلیسټډ ده، په هغه کې هر څه مسله ده، نو یوټیوب تا ته وایي چې ستا په ویډیو کې دا مسله ده. نو په دغه ټایم کې ته دا ویډیو واپس خپله دا ایډیټ کولی شي، یا مطلب د همدې نه هم ایډیټ کولی شي او ته دا ډیلیټ کولی هم شي او هغه چینجز ورکې کولی شي، بیا یې اپلوډ کړه، څه خبره نه ده. مونږ همیشه په انلیسټډ باندې وي، چې کله په انلیسټډ کې وي نو په فرست نمبر باندې مونږ ته دا پته ولګي چې په ویډیو کې څه فرق شته یا نشته. د هغې نه بعد بیا مونږ په دې کې ښکلی ټایټل ولیکو، ډسکرپشن ټیګز هر څه برابر کړو، تمنیل او بیا یې پبلیک کړو. نو
په دویم نمبر باندې بیا لري کنه آډینس. نو د آډینس مطلب دا دی چې ستا ویډیو د چا لپاره ده، د غټو دپاره ده که د وړو دپاره ده. که چېرته ستا ویډیو د ماشومانو دپاره وي په دې باندې به کلیک کړي یس اټ از میډ فار کډس به کړي. که چېرته د وړو دپاره نه وي نو بیا نو اټ از ناٹ میډ فار کډس. لکه فار ایګزامپل تا ډاکومنټري جوړه کړله د ورلډ وار 2 په باره کې، نو دغه ویډیو چې کوم ده که نه دا د څه په باره کې ده، دا د ماشومانو دپاره نه ده، دا د غټو دپاره ده. صحیح ده. نو ته به داسې نه کوې چې یس اټ از میډ فار کډس. دا هم د یوټیوب د اصولي خلاف ورزي ده، تا ته سټرایک درکولی شي. او فرض کړه تا ویډیو جوړه کړله په هغه کې تا اے بي سي ښودلي، نو دا د ماشومانو دپاره ده، تا ته پکار دی چې ته یس اټ از میډ فار کډس کې. او لوکیشن، دا لوکیشن چې کوم دی دا ډېر زیات اولډ فیچر دی. اوس وخت کې دا مونږ خو چېرته په یو ویډیو کې هم نه دی استعمال کړی، خو دا په اصل کې د دې لپاره استعمالېده. فار ایګزامپل ولاګرز چې کوم دي نو کله په یو ښار کې، کله په بل ښار کې، کله په یو ملک کې، کله په بل ملک کې، نو هغوی به چې د کم ملک نه ویډیو جوړه کړله په کم ملک کې یا په کم ښار کې، نو هغه لوکیشن به هغوی دلته ټیګ کړو، نو خلکو ته به پته لګېدله چې دا اوس په کوم ځای کې دی یا دا ویډیو د کوم ځای نه اپلوډ شوې ده. بله وجه دا ده خلک چې لوکیشن یوز کوي، فار ایګزامپل تاسو اوس ویډیو جوړه کړله د پیرس په باره کې، نو خلک داسې کار کوي چې په دې ځای کې پیرس ورکړي ټیګ کړي، مطلب په لوکیشن باندې کلیک کړي او هلته ورکړي پیرس. نو پیرس په باره کې ویډیو هم ده او هلته په لوکیشن کې هم دا راغی. خو زه به هر حال چې ان شارټ درته ویمه دا مه استعمالوئ، موږ هم نه استعمالوو. دویم نمبر باندې پلی لیست. که چېرته ستاسو پلی لیست وي لکه څنګه چې زموږ په چینل کې مختلف قسم پلی لیست دي، نو په دې باندې به کلیک کړي ایډ ټو پلی لیست. دا ویډیو به په هغه پلی لیست کې په کوم کې چې ته غواړې په هغه کې به ایډ شي. او پلی لیست ډېر زیات یو ښه کار هم دی. که چېرته پلی لیست هم نه وي، پلی لیست خامخا کریټ کړي، دې سره ستاسو ویوز هم زیاتېږي، واچ ټایم هم زیاتېږي، سبسکرایبرز هم او کلیریټي په چینل کې پیدا کېږي، خلکو ته پته لګي چې د کوم څیز پلی لیست په کوم ځای کې دی. او انوایټ کولابوریټر د دې الریډي موږ تاسو ته ویلي وه. فار ایګزامپل یو غټ چینل دی ستاسو خپل دی یا د بل چا دی تاسو پیژنئ، هغوی درته ووایي هلته کنوینس کړي چې ما سره کولابوریشن وکړم، نو چې په دې باندې ته کلیک کړي په هغه بله ویډیو کې موږ د دې طریقه تاسو ته ښودلې وه، نو هغه سره به ته کولابوریشن وکړي. که د هغه 2 میلیون سبسکرایبرز دی او که 2 لکه دي، نو ستاسو دغه ویډیو به د هغوی سبسکرایبرز ته هم شو کېږي، دې سره ستاسو سبسکرایبرز، واچ ټایم او هر څه په ډېر کم وخت کې زیاتېدلی شي. او الټر کنټینټ په باره کې موږ درته وویل، دلته چې کله تاسو په مور آپشنز باندې کلیک کوئ نو بیا هلته ټیګز راشي، او ټیګز اوس وخت کې دومره ضروري نه دي، خو خیر د دې ایډ کول لازمي دي. که چېرته 2% هم ښه وي که نه، نو بس موږ ته پکار دی چې دا ایډ کړو. بیا دی شارټس ریمیکسینګ. دې مطلب دا دی فار ایګزامپل تاسو ویډیو جوړه کړله، په دې باندې ته کلیک کړي، بیا تا ته پته لګي او ته غواړې چې خلک د هغې سره شارټس جوړ کړي، یعنې مطلب ستا آډیو ستا ویډیو چې کوم ده که نه خلک یې په خپل ویډیو کې یوز کړي، په شارټ ویډیو کې. نو که ته غواړې د دې ځنه یې الاو کړه، او که ته نه غواړې نو د دې ځنه ورته چاته هم اجازت مه ورکوه، بس به یې بند کړه، بس بیا څوک هغې سره ویډیو نشي جوړولی. پیډ پروموشن په باره کې هم درته مونږ وویله. او کیټګري چې کوم ده که نه چې ستاسو ویډیو چې کومه کیټګري کې ده، لکه فار ایګزامپل مونږ خلکو ته انګلیش ښیو، یوټیوب ښیو، امیزون ښیو، سم ښیو، نو دا چې کوم ده که نه خلکو ته مونږ تعلیم ورکوو، نو دا په ایجوکیشنل کیټګري کې راځي. همدغه شانې تاسو به د چیټ جی پي ټي نه پوښتنه وکړئ یا په کمنټ سیکشن کې ووایئ، کوشش به کوو انشاءالله چې درته ووایو چې ستاسو کوم رقم کنټینټ جوړوئ هغه په کومه کیټګري کې راځي. او کمنټ که تاسو غواړئ چې کمنټ بند شي په ویډیو باندې نو بندولی هم شي، او که غواړئ چې کولاو شي نو کولاولی هم شي. دلته بیا په اخره کې الاو امبیډینګ. د الاو امبیډینګ مطلب اوس سره د دې مطلب دا دی فار ایګزامپل ستا دا ویډیو ده، د دې لینک چا کاپي کړو او چاته په واتساپ باندې ولېږو، نو که چېرته الاو امبیډینګ تا ان کړی وي نو په هماغه واتساپ کې ستا ویډیو هغه کتلی شي. کله چې ستا ویډیو څوک په واتساپ کې ګوري نو هغه ته به نه ایډز راځي، نه ستا چینل ستا ویډیو لایک کولی شي، نه سبسکرایب کولی شي. صحیح ده، واچ ټایم به زیات شي ورسره، خو دغه څیزونه لایک، سبسکرایبر وغیره دا به تاسو ته نه میلاویږي. نو که تاسو نه غواړئ دا به بیا تاسو بند کړئ. او که ویډیو تاسو ډیلیټ کول غواړئ نو د دغه ځای نه د همدغه سټوډیو نه بیا تاسو خپله ویډیو دا ډیلیټ کولی شئ. زه امید کوم چې په دې باندې به تاسو پوه شوي یاستئ. که ستاسو ذهن کې څه قسم کوېسچن وي، څه قسم خبره وي، کمنټ زیات وي، هر چا ته جواب ممکن نه وي، خو زه کوشش کوم چې کمنټس وګورم او د هغې ریلیټډ تاسو ته ویډیو جوړه کړم.